یو وظیفه ده خیم زما عزتمندو ځان سره یاد وساتئ کلم در باندې حالات راله او یو کار داسي چې ته وایې چې دا کار زما مقدمه ده قرض دی بیماری ده څه کاروباري لین دی هره مسله کې چې کله ته په یو مسله کې وین خطې نو یو دیر ځل دا الفاظ جماعت کې کېنه او د شردامو کا او کینا تسبیح راوالا 31 مرتبه دا ویا احمد رسول الله محمد رسول الله څنګه احمد رسول الله وای ټوله احمد رسول الله محمد رسول الله دا الفاظ 31 ځل ویا او که مسله ډیره غټه ده او مسله ته چې نه حل کیږي زما خبره نه حل کیږي نو بیا سل ځل دا الفاظ ویا احمد رسول الله محمد رسول الله او بیا داګه نورستو ویا یا الله د دې مبارک نوم په خاطر باندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې دواړو مبارکو نامو په خاطر باندې دا مسله یقیني طور بستا مسله الله رب العزت حل کوي ځکه د پیغمبر علیه السلام د الله په دربار کې لوی مقام دی او تا د حضور علیه السلام د مبارک نمونه الله ته وسیله کړه د الفاظ ځان سره یاد کړئ احمد رسول الله محمد رسول الله دا 31 ځل وای یو دیر ځل او یا چې کم دی که مسله ګرانې سختۍ نو بیا سل ځلې وایي الله یې د ټولو امت مشکلات آسان کړي حاجتونه الله پوره کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله